ورځ د خپل زلمیتوب یادېږي او بل اواز په ټول جهان زمونږ د ننګ تللی دی نشته چې زما کتل کې څه لرګی میلاو شو هغه مونږ چې شته نن دلته امریکا ته جي لایبرری آف کانګرس مونږ ته خو دیش زرونه چې زیاتې نه دي راځي 10 روپۍ راشي سایډ نه او داسې ورته ودرېږي بیا ورته وایي چې سباګونه ګل څنګه تابې رب ما دنیا طاقتور سپریم کورټ روزانه مونږ پر چکه یو کابل ته تلو من ولته ډېر رش شو بازار کې هو ډېر زبردست خبر جو کا دا ډیکټیټر چې پوزي ماشاءالله هغه یا تم لوگ کیوں ننگی فلم بناتے دا اوس موږ د وایټ هاوس دروازه درازه نشو چرګان یو کولاونه واکسین آی لپاره کار شی ګونه پته نشه بل شی ونخرو کم یو هغه اوس یې راشه ما نه میره اوس مونږ خپل هوا نشته سېټی ته واچو اجي نه سو به دې کېدل د خلک دا خبره لکه په احتیاط کوه خاطر د پښتون د تورې شرم تلې دې مې ټاک ټو یو وی ډونټ مایند تاسو څه خننه او یس هم بنو دي دونه زه پښتون یم دلته ولاړو مخامخ خپل ملګرو سره دا زموږ ملګري دي افتخار صاحب دی السلام علیکم بخیر نو دا راته وایي چې دا تاسو سپریم کورټ کې څه ګورئ یاره سپریم کورټ خو ګوره د هر ملک یو پاورفل ځای دی نه ها دا د دنیا طاقتور سپریم کورټ دی امریکای دا چې دی ما خو نن سبا ورته د پاکستان هغه ډېر طاقتور دی یاره هغې باره کې خبر نه شو کولی یریږو نو ما دا به وګورم بیا کانګرس بلډینګ به وګورم هغه مونومنټ به وګورم وایټ هاوس به وګورو نو دا خو چې تاسو ملاو شو کیسه اسانه شو که داسې وکړو چې موږ د باندې داسې وکړو نو څنګه وایي په لنډه لاره ځای نو دا ښه ده دا چې د سېنټ افیس بلډینګ نارث یعنی شمال ته دی دا دواړه ویسټ چې دی دا یونایټډ سټیټس کیپټل دی غرب ته او دا چې دی دې ځای کې دا دی هاوس افیس بلډینګز او لایبرری آف کانګرس دا لایبرری آف کانګرس دا ایست ته نه شرق طرف ته دا او دا لګي دلته د سیل یو مهر لګولې دی نو راځي چې موږ په دې باندې لاړ شو دا وګورئ جی کانګرس هیل یا کیپټل هیل دا غلې دې د پاره چې دا وینو دلته خو سیټ نشته موږ سره خو دلته بکینو خلک لوبي مو کوي لګیا دي دلته بکینو فهمو دا شیل جام اوربل فلم ما هغه فلم په باره کې راته وایي دي کې دا کاست چې وو بیا روس سپر سٹارز جوړ شو کنه تاسو بدر منیر لالا او نعمت سرحدی او سینتیس کلندر او گلنار بیگم پکې سندرغاړې وا خیل محمد پکې سندرغاړې وو دا اتفاقا داسې شی وګڼه دا بالکل اتفاقا شي دا موږ ټول په دغه ټول ډایرکټر ته پروډوسر ممتاز خان صاحب خاصي چې اتفاق سره هغه داسې کریکټرایزیشن وکړو داسې اکټران سلیکټ کړ چې نیو لیکن ډیر خو او میوزیک د دغو د فکشن واري ما اوریدلی وی دغه اوربل فلم په کابل کې په سینما لګیدلی و او دغه ورته کتاب دا په 1903 کې راغلی و د امیتابھ بچن د فلم شولې چې په 1915 بیا کې راغلی هغه روسو خو تاسو فلم ډیر وخت پورې په کابل کې او یس بل خپل ریکارډونه مات کړی هغه نه پس بیا چې موږ مارکیټ کیپچر کړو کوم افغان مشرانو ته ویلي چې راشه افغانستان ته یا کله ورغلی په سرکاري ملاقات لپاره نه چېرې داسې نه دي شوي ها هغوی ریسپانس نه ورکولو پاکستاني افغانانو ته دومره خو تاسو خو پښتانه وای که نه پښتانو که نه خو به بینګ یعنې پاکستاني هی موږ ته ډېر هغه زمانه کې لیف نه راکولو او عوامو کې او چې تلي عوام اوس هم بدعمله ګوري او زه تللی وم کابل ته نو کابل ته زه تللی وم نو هلته ډېر رش شو بازار کې او جلال آباد کې مې روټۍ وخوړه نو یو سړی راغلو لاس ما سره ملا صاحب خان یې نو بیا چې تلو نو ما بل هغه ویجي بل وشو او موږ له 7 تنه نو مطلب بل هم دومره زیات هغه ورکړی
800 Yes, films. this is my history. Punjabi films. Oh yes, Punjabi, Urdu. And Urdu as well. Oh yes, Urdu and Punjabi. Pashto. Don't forget about Pashto. Mustn't forget about Pashto. Wonderful. I would love to get you on camera doing all this. Sure, of course. So Save it all. and Save it all. okay, yeah. We're gonna meet you for the first time. So Lovely to meet you. Nice meeting you. very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Good luck. Thank you so much for your time. تاسو د فلمونو کوم تاریخي سمجل ته یاد ده چې داسې یو لاین پکې وایو So, په دې ځای کې تاسو د کوم فلم هغه یو خو د خیبر والا د ماته یاد ده موږ یو د خیبر زلمي خو بل داسې کوم چې داسې هغه یو هغه بدعمله هغه na, بدعملم کې و او اوربل کې و. اوربل کوم یو خونه د چینا و. ټیکي په اوربل. ولد چنار ټکی پوربل مال دلدار پټ خندل ولد چنار ټکی والد نزار پټ پټ خندل او پرون تاسو هم لګاو. یار مسافر قربان شم هیر مې نکړې زمینت درتا کوما قربان شم یار مسافر قربان شم او تاسو بیا د دې سره راشئ سایډ نه او داسې ورته ودرېږئ بیا ورته وایي چې سبا کل سنگتا بیرب ما قربان شم تابیا دب ما قربان شم یاره د اوربلم زبردست فلم و جی او هغه او ډېر مزیدار او موږ تاسو وایي یو ډېر اگر څور دوی پښتو په کوم فلم کې و هغه ما پکې په خیال ما کې و اوربل کې نه و دا په زما خیال نه په بدعمله کې و داسې یو غرونو کې ولاړې او یو سایډ نه مې داسې ډمکم لګولې I love that. بیگ ماته راکړه راځه دا د اتیا کالو خو نه دی تاسې وایي اوس ممکن والله نه ډېر ښایسته دي امریکا ته جی وایټ هاوس ته ولاړ شو یا. خوښه مو ده وایټ هاوس ضروري دی ځئ چې ځو. ځای چې راځئ پښتنو کوي سیلونه مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم آصف خان صاحب زه به اوس ګاډی چلوم نو سیټ بیلټ به ته وتړئ او یس او دا امریکا ده که نه څنګه ماشي امریکا ده. پرچه دلته مو پرچه نه کي چېرته پاکستان کې چا پرچه کړې یې کله روزانه مونږ پرچه کوي وه هغوی پسې نقصې ګاډي کې دی ټایر کې دی وا کومه د ورکه پرچه داسې کوم دور کې فلمونه شروع کړل که نه جی یو اپیک پیریډ بیسډ یعنی په زمانه باندې محیط غټ فلمونه جوړ شو یوسف خان شیربانو در خیبر ستاسو عجب خان افریدی او داسې بلا ښه فلمونه بیا پکې کاسټ چې وګورئ ستاسو په شان خلک بدر منیر صاحب نعمت سرحدي صاحب دا ټول 37 کلندر سندرغاړي ګلنار بیگم دی او دا دغه چې دی دا خیال محمد صاحب دی هغه کتلم خلکو هغه فلمونه خلکو کتلم او فلمونه کامیاب هم شو بیا هغه یو زمانه لس 15 کاله پورې قصه روانه کامیابی سره بیا کمرشل کنسپټ زیات راغلل بیا وروسته پکې په مزه مزاقه شي فیډ آوټ شو نو لکه شروع خو ډېره ښه شوې وه دا څنګه د مخکې نه داسې ټریننګونه کړي دي ته که نه بس دا سفر رالی او دا کار مو شروع کړو دا څنګه د دونه کامیاب آغاز څنګه د پښتو فلم انډسټري شو تپوس مطلب مې دا دی هو ډېره زبردسته خبره دې وکړه د دې مین وجه دا وه چې دا کاروبار کمرشل شو که نه نو پکې پنجابیان هم راغلل پروډوسران نور هم پکې راغلل نور یعنې هغه خلک وبخئ چې د کوم د خپل کلچر یا تاریخ نه وخوري هغه نشته ووتل ښه قابل خلک ووتل داسې خلک پکې راغلل چې پسې پوهېدل نه زیاتره هغوی نیو فلمونه جوړ کړل او سپیشلی د پېښور سینما هاوسز والا چې وو که نه هغه زمانه کې حالانکې لوی لوی خلک وو پکې هغوی ته مونږ لاړو زه او طارق شاه مونږ لاړو مونږ یاره دا شی تاسو ختم کړئ ښه دی هغوی به خاندل چې هو مړه پښتو ترقي وکړه کوي دی مطلب یې ضیاء الحق صاحب سره زمونږ میټینګ و پښتو فلمونو دا ډکټیټر چې و فوزي ماشاء الله والا نو هغه وی تم لوگ کیوں ننگی فلمیں بناتے ہو پٹھانو میں نے کہا یہ ہم نہیں بناتے تاسو ته وی دا خبره تاسو وکړه ها مونږ ته دوه درې سره مونږ ډایرکټران مونږ یو نو دې پرې خپاو او نه خپه نو هغه تاسو کو چې دا ولې داسې
ما جی دا مونږ نه کوو دا خو ټیکنیکل کار دی اوس کیمرا لګېدلې زه تا ته کیمرا ولګوم چې یاره بونیري صاحب وخاندل غوندې په لو ګوره دې په لو ګوره کټ تا ته خو پته ده دې کار او جی کلوز مې دی واغېستو به مخامخ جینۍ بربنډه ګډېږي یا نکې یا کپړې نیمې اچولي او ته ورته خاندې حالانکې تا ته د هغې پته هم نه آصف خان صاحب وبخه دا زه تاسو دا نه غواړم او زه هم دا نه وایم چې موږ د دې باندې معذرت لهجه وي فلم کمرشل فلم یا ارسنګ فلم چې دا غو ډیمانډز وي الکان زلدا څه ګوره کنه خپل مرزه جامو کې ګرځي کنه دې ګر چا څه کار دی فلم خو دا ورکو کې نشي جوړې دی یا په جماعت کې موږ د سبحان شربانو یا د خیبر او یا جب خان بری دور واپس نشو راوستل هغه دور وو دې دور کې چې سکیږي دا هم د وخت ضرورت دی اکوپمنټ نشته دی خلک وسایل نه لري خلک پیسې نه لري پروفیشنل ایجوکیټډ خلک ناراضي تاسو بچیان یا ملګری چې هغه وسوم لګیا دي په خپل خواري کې او زه ورته خسترګه ګورم چې دونه مهنت لا وسوم کوي که وسو غواړو چې د پښتو فلم انډستری خپل نوم جوړ کړي یو کا په دې کوم وسایلو کې څنګه کېدای شي نشي کېدای ولې دا خو داسې خبره چې مړی ته انجکشن والی مړه خو نه راجم دی کېږي کنه تاسو مایوسه نه زه خو بالکل د دې دغه هم چې دا مشکل دی چې دا پښتو سره پورا پاکستان فلم انډستری بیا سروایو کوي وایټ هاوس دی خو دا مخامخ وایټ هاوس ته جی راوالي نن زبردست فعل وکړو واشنگټن خو اصلي مان نه وکړو هر کله دا اوس موږ د وایټ هاوس دروازې درازه نشو کنه او سکیورټي څه ورس وته روان دي خلک ورته روان دي یس تاسو خو پیدائش ته بدر شو دي کنه بل ځای دی بدر شو دي امور پلار دې هم د بدر شو دي پلار مې دی وچو دي امور مې دی دا تاسو د فلمونو چې تللی دا قاری دا وخت خو د فلمونو باندې خلک قاری ده زما چې ابجکشن نه کوم ها او زه انډیپندنت هم کنه آزاد هم دا دی وایټ او یو دا مخامخ وایټ هاوس دی بس صدر چې دغه راوځي ولاړی خبرې اترې کوي زمونږ د وادي خلک ودرېدل کنه دا څه شی دی ګونوي صاحب نارث ویسټ ایسټ او دا سیل لیکنه دا مهر دی د علاقې لغه پکې ورکړ ډایرکشن یو را د خپل ځلمیتوب یادېږي او بل دې ملک ته زه حیران یم ولې حیران یې جی دومره ډیولپ ملک دی دومره ښایسته ملک دی او بیا واشنګټن کې آباد دی هر خوا ته د پښتون د تورې شړنګ تللی دی دا غنه دی اورېدلي او مخکې رانه هېره شو نو ته به راته یادې که نه دا داسې ده چې دا سندره په شریکه وایو زه به ته یادوم خو زما اواز خو داسې فضول اواز دی اواز زما کوم دی ما ته دغه وایي ته یو خو ته په سور کې هم نه وایي په سور نه علاوه بېتاله مې که نه داسې ده چې هر خواته د پښتون د تورې شرنګ تللی دی اواز په ټول جهان زمونږ د ننګ تللی دی اواز په ټول جهان زمونږ د ننګ تللی دی هر خواته د پښتون د تورې شرنګ تللی دی ما کتل که چې لرګی مې لو شو هم چې ششتنن دلته ستاسو لاس چې هم داسې کې غم ډېر دی پښتون یما د ټرک ډرایور یم د ټرک ډرایور نن پېښور کې سبا لاهور کې په یو ساعت کې د دنیا نه پناه کېږم نه خپل چې پیټینګ کوه او خپل چې پیټینګ کوم پر لار کې راشي ډېر خو ټولو په چرګانو او کولاونو ټرک خو ما خپله چلولو ټول خلک اریانو او سندیس مبارک نه ولې هغه د برې نه دغه کې لګیا دی هغه لګیا دی بیټ وې د برې نه مې دا څه قصه ده 30 په امریکا کې یاد کو ډېر سره والله هغه مو او زموږ دا ټول اکټران چې سپر دي اوس نعمت صاحب له باندې بیمار دي ها نعمت صاحب خو زموږ خلک کار مار نه کوي نه دای کار نه کوي نشي کولی دا ولې او نعمت صاحب در سترګو نه کمزور شوی دی امان صاحب هم بیمار دی ها ډېر پکې لاړل او ځینې پکې د مولانو مو یې ول په خیال جوړې وچ دا ګناه ده مخه
ای لپاره کو هر شی ګناه ده راتلل چې مونږ کو دام ګناه ده ګناه بسی ای ته دا پته یا خو ژوند دی ژوند کې انسان هر څه کوي دا یو لایف ته ګوره دا دومره دنیا راغلي ګرځي نو انګلیش Vous parlez français? Maganda. Maganda. You are Maganda. Merci. Beautiful. Merci. What's your name? Martine. Maxey. Maxey. Ah. Thank you. How's it you? Thank you. ډېر خوشاله شو والله مو او ډېر خوند دغه شارټ څه کوم دا د دې ډېر مشهور دغه دی ښه د وایټ هاوس یې خوش هاوس ما بخل موږ وګرځو دوم دې نو خوخه مو نو سبوک وکړه بسم الله الرحمن سبحان صاحب جی دا چې نری غوښه مو خوښوي که نه د غټ ساوري که نه چرګه که نه سبزي چې هغه ځای ته لاړ شو دلته زموږ یو سبزي سلاد او داسې قسم څیزونه پته نه شه بل شی ونه خورو کوم یو هغه څه اسلام کې جرام د نوم به نه اخلي که نه هغه ماما سره خو ماته ستاسو هغه سندره یاده شوه کومه یې وه ماما دی او تاسو ته په دې شی سندره چا لیکلې ده ماما ما په ژوند کې لومړی سندره سیکوینس باندې او په کرکټر باندې لیکلې ده ماما دی زه په کرکټر سندرې نه لیکم رحیم شاه خو زورور سړی دی اوس هم راته وایي چې لیکل راله کوه تاسو کراچۍ کې نه مو یو هغه وخت ریکارډ زه هم کراچۍ کې هغه زمانه هغه پغلا کوم ما د دې رش دی په کې به لانجه کې چې داسې مکه و داسې کوه که نه اسف خان صاحب دغه ایکسپیرینس مو څنګه و دغه تجربه سندرې ده ماډلینګ ده تاسو ماډلینګ ته مخکې نه کړی ماډلینګ خو مونږ چېرې نه کړی ها خو دا ده چې زبردست زه چې چېرته واده ته لاړ شم که نه پېښور کې یا خپل کلي وطن کې نو دا ګانا ولګي او ما ته ټول ښځې سړي یې پاسه ودونو کې دې ګړۍ ودونو کې نه بدر صاحب راته یو ځل وی کراچۍ نه راتلم یو سړی راغلی ویره بدر صاحب ما د دوی سنت دی اسمین هم راوله ته مو ښې پیسې ودرکړم لونه ګډا مډا به وکړئ بدر صاحب خاندل ما ته دا کیسه کوله دا خو دغه دی مونومنټ دی که نه مونومنټ دی که نه دا فلای کې زه ګورې زه یو ځل هغه اوربل هغه مالک سردار خان سینما ته لاړم ما تیا لکه زر زر آصف صاحب ما ولې د کالج جینکۍ را روان دي هغه یې بوکینګ کړی دی او اوربل ګوري نو بس زه وویستم به کینې به نه ډسټربنس به پیدا شي بس زه راووتم ښځه شو نو هغه چې دی پخوا خو پکې فهم دي زه یو ورځ په مردان کې شپې چا سره روټۍ وه ناوخته رالم نو ومې کتو نو ګیرۍ کې ځای نو زه ودرېدم چې نو ټولې ښځې پکې ناستې وې دا تاسو پېژنئ دا کوم بلډینګ دی پینټاګان دی که نه دا زما خو په لاس کې زه خو ګاډی چلوم که نه تاسو که زما دا موبایل په لاس کې ولې داسې یو فلم راله جوړ کړی که نه او دا کیمرا ورته مخامخ نو څنګه به نه دې دغه ته یم دا پینټاګان دی دا اسف خان صاحب اوس ماله فلم جوړوي لګیا دی په خپل لاس باندې که نه دا د اسف خان صاحب د لاس شاټ دی او دا د پینټاګان شاټ دی هغه څه جی ایچ کیو ته کله ورغلی د پاکستان د پوز مرکز ته دلته نږدې مونږ څوک نه پوهېږي یو څو تپوسونه زه در کوم دا راته وایي چې کوم ډایرکټر په پښتو فلم انډسټرۍ کې تاسو فکر کوئ چې هغه ښه ډایرکټر و ممتاز علي خان صاحب عزیز تبسم صاحب عنایت الله خان چا به کیسه ښه لیکلی شوه میوزیک ډایرکټر رفیق شینواري صاحب په کیسو کې یونس کیاسي او په دغه کې صادق صاحب شاعرۍ کې صادق امیر غلام صادق صاحب زبردست شاعر و کیا زلف باندې ډېرې کیسې لیکلې وې او په زلفو دې ماران دي او مرازه نږدې او دا سندرغاړو کم سندرغاړي سړو کې ستاسو خو سړو کې خو یو خیال محمود وی هدایت الله خوځو کې ګلنار بیگم صاحب خدای دې وبخښي او کشور سلطان یو فلم په څونه پیسو جوړې ده اسف خان صاحب یې جی هغه زمانہ کې 10 نه 15 लाख 20 लाख پورې فلم هیرو ته پیسو نه ورکولې پکې نو اردو والا خو ډېر ورکول پښتو کې به دومره نه وي څونه به وي اندازن یاره ما خیال راځي چې مونږ ته خو 100 زرونه چا زیات نه دي راځي 100 روپۍ او بل یو د کامیډي یو غټ فیکټر دی کنه په موویز کې یعنی ټوکه ټکاله او 37 نو دغه سټانډرډ نو هغه ټاپ کې وکنه هغه به ډېر سوبر
کامیډي کول او خلکو به ډېر انجوای کوله هغه یو سین دی زمونږ په دغه کې خانه بدوش کې ښه جي چې ما او میجر هوټل کې ناست یو بدر راشي او دا بوی پکې ښه جي نو څه شته که نه نو زه ورته داسې ګورم نو میجر ما ته او که نه سار چې چاچي درکړې وه پیسې د کوم ځای کې دي ها زه ورته داسې وګورم ښه لطیفې وغیره کوئ د ملګرو سره زه ها په عام لایف کې عام لایف کې زه په سټ نم نو ټول به خفه شي دی به کله راځي لکه او ما به زیات ګپ جینکو سره لګولو که نه نو وای به ډېر خاندل را خاندل جنکو سره جینکو خاص سره وجوه د خپل وړوکوالي هغه کیسه چې هغه ته په ژوند کې ریګریټ کوي چې کاش دا واقع ما سره نه شوی دا څه شته یاره وړوکوالي کې دا و چې زه په پنځم کې جی نو ما به ډولې ویښتو او زه به استادانو والم چې ویښته واړه کړم ما یې دلیب کمار ویښته لوی دي والله که زه یې واړه کړم ښه پوه شوې که نه ما اکټرانو لوی ویښتې او واقع دا و چې یو فلم لګېدلی و هغه داسې اسلامي ټایپ و ریچارډ صلاحالدین ایوبي صلاحالدین ایوبي ریچارډ ورسز که نه انګریز نو ترکی کهانی وه هغه داسې اسلامي فلم چې پوره اسکول ته خیلو نو مونږ خو هغه باډیلي هم داسې اوچت سینیر هلکانو کې راتلو ښه جي په نوښار کې یو اسکول و صنعتم درم هغه بیا چې هندوان لاړو بیا هغه نمبر 2 اسکول شو ښه جي هغې کې نو مونږ لاړو نو مونږ د آرمي سینما وه هغې کې پوره یو سیټونه وي تھرډ کلاس فرسټ کلاس سیکنډ ښه جي نو یو ځای کې د ریچارډ او د صلاحالدین فایټ دي سورډ فایټ تورې نو صلاحالدین د هغه نه توره وغورځوي ریچارډ نه وغورځي داسې نو صلاحالدین ورته چې کمن ګډه اوچت کا پاسه او ما سیټي وواله ما جو سیټي وواله استادانو سره زموږ جوخت ناست نو هغې زه نوټ کوم بس بیا چې دی ټول سیټیانې وې نو ما څه وواله چې پوره هاوس سیټي به وواله شپېلې هاوس په 200 سټوډنټ څو که نه دي فلم باندې اړه څوک پوه نه شول چې سهار کلاس ته رالو نو مونږ فورم ماسټر اصغر صاحب الله دې وبخښي هغه یار پېښور کې د سیټیانو مقابله ده او تاسو کې سیټي څوک ښه ما ته رالو اول که نه زه رستو ناست وم نو ما سره زما یو ډېر شریف دوست ناست او ما یې جي ده ته هم ورځي وایي ښه دی ده نوم مو ولیکه خپل نوم ولیکه بیا کلاس کې یار نور چا ته ورځي دا سیټي که نه نو او بعد دا استادانو میټینګ کړو چې هر کلاس کې به نوټس وګرځو چې چا ته سیټي ویلي نومونه ولیکئ او ورته وایي چې ریسس وشي جمع وکړه نو آف ټایم کې به چې دی انټرویل چې وشي هغې نه پس به د هیډ ماسټر دفتر مخې ته را جمع شئ مونږ ویل لکه پېښور کې به فلم ګورو دا به کوو یو بل سره ګپې لګو غوږ مو جنګو غوږ مو جنګو خیر دی کې چې ګنټې ولګېد ریسس بند شو نو مونږ ټول هغه چمن ته لاړو چا چې نومونه لیکو هغه شپېلې والا چې یو بل ته لکه ور ظالم شپېلې والته وې مقابله ده او بڑا بای او فلم لګېدلی به ګورو خیر چې مونږ داسې وکتو نو یو استاد راووتو ډنډه ورسره لاس کې د هیډ ماسټر د کمرې نه چابک ورسره چکې اوچت کړو زه داسې شکي شوم بل ورپسې راووتو بل راووتو واته استادان راووتو ټول سره ډنډې وې او ویې لکه دایره جوړه کړئ دایره مو جوړه غوږونه ونیسئ غوږونه ټول به په ما راتلل په دا هیپ کې به یې ووالم وایي ما چغې وهلې او سیټي به مو والوې سیټي به نه ودروئ غوږونه هم نیولي او سیټي وې سیټي که چا ودروله او ټول یې دا هیډ دی که نه هر استاد به ما لس ډنډې دومره والم چغې ما معاف کوي وای به نه ونیسه غوږونه هغه سیټي مو څنګه والې وه ته یاد زه ستاسو لپاره به او ګوره داسې اوس هېره شوه ما نه مېره ده اوس مونږ کې خپله هوا نشته نو سیټي ته واچوم زه چې ډوډۍ له کوشو ځي راځئ دلته به لږه ډوډۍ وخورو نورې خبرې هلته وکړو داسې په ژوند کې چې یو آخري خبره چې ته کوې چېرې په کوم کار ریګریټ تا خو باته ووایي چېرې افسوس چا چې څه په فخر کوي چې دا زما د ژوند
بیسټ کار دی ته خپل 500 کالو ته پرانان کې زمونږ لیدونکو اردونکو ته وایي چې دا ستا کار دی. زما بیسټ کار دا دی چې ما کوم سوچ کړو که نه زه په هغه فلمونو کې اردو کې ټاپ کې وم. ما بیسټ ایوارډونه ما ویشتي. واحد زه هیرو یم چې ما ټوله دنیا هم کتلي اردو فلمونو کې او پښتو زما خپله ژبه وایي چې ما سره دی فلمونه هم خو بیا ته په هغې زه نه خفه کېږم بس تېره شوه. ما معاف کړي دي ټول ځکه اوس پکې ډېر خلک شته دي په دې دنیا کې. الله دې هغوی وبخښي دې لپاره ما دعا ده ما ټول بخښلي. مهرباني جي دا غټه خبره ده چې خلک وبخښلي دي. مهرباني شپې ومه د هغه شي ډېر ښایسته ډایرکټر دی دا زمونږ کیمرامین دی هغه هیډ ډایرکټر دی. دا کیمرامین جنۍ ده جي سبحان صاحب دا جینۍ ده څو به دې کېدل د خلک دا خبرې لږ به احتیاط کوه. خواته د پښتون د تورې شرنګ تللی دی